بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. مخکې الله پاک د انبیاء بیان وکړ. وس الله پاک فرمایي چې دغه انبیاء ته مونږ ویلو چې یا ایها الرسل اے رسولانو کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، خورئ د حلال سيزونو نه د پاکو سيزونو او عمل کوي نیک. نو څومره انبیاء چې الله پاک را لېږلي دي هغو ته الله پاک د حلال خوراک حکم کړی او تعلیم دی پدې کې امتونو ته چې تاسو هم حلال خوراک کوي، حلال رزق، ځکه د دنیا زندگی دا په هر طریقه باندې تیریږي. که انسان د خپل خوراک خیال او لحاظ نساتی نو ردا اعمال هغه به هم برباد. دیو جن الله پاک فرمایي چې تاسو حلال خوراک کوئ واعملوا صالحا او نیک اعمال کوئ. انی بما تعملون علیم، یقینا زپهاغه سچ تاسو کوئ علیم کوهی. مونږ اکثر جمعات ترا شو دلته ډیر نیکان شو، بهر چې او چا سره معمولی معاملې راشي دا غي د پاره مونږه قرآن قسم کو دوکه کو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې چا دوکه وکړه هغه زمونږ نه ده، یعنی هغه زما امتی نه ده. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ. الله پاک فرمایي چې پیغمبرانو ته الله پاک وی چې دا امتکم امه واحده، دا امت تاسو یو امت ته، یعنی تاسو دین یو دین، د ټولو انبیاء دین او ملت دا یو دی او د ټولو انبیاء الله هغه هم یو. نو الله پاک فرمایي چې دین هم تاسو یو دی، خدای هم یو دی. فتقون، د دغه یو الله پاک نه یره وکړه. اصول هغه د ټولو انبیاء دا یو، په فروع کې اختلافات. فتقطعوا امرهم بينهم زبرا، چې کله الله پاک دو ته حکم وکړو د یووالي، نو الله پاک وایي فتقطعوا امرهم بينهم، پس دو کټ کو دین خپل په خپل مینس کې زبرا ټوټه ټوټه. نور دین فروعی اختلافات ندی مراد، لکه څنګه چې امامان سلور امامان دي، بعضی کسان هغه پدی باندې اعتراض کوي او هغه وایي چې دین یو دین دی، د دو پکې جدا جدا مذاهب ولي. دغه کسان په حقیقت باندې ندی پوها، د هغې نه خبره او یا د سازش په تحت باندې دغه خبرې دا د عوامو ذهنونو ته اچي. مراد د دینه کم اصول چې دی په هغې کې اختلافات،
ځکه امامان دا د جنابی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په احادیث باندې روان، لیکن چا یو حدیث هغسته دی، چا بل حدیث هغسته دی، او دغه شانتی د دین په یو ټیم باندې مکمل په هغه باندې عمل کی. کدا سینه نو په یو حدیث په یو وخت کې عمل کېدو، نور احادیث هغه به پرې خوده شي. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې دو شیزونه ما تاسو ته پرې خود دي، که په هغه باندې تاسو عمل وکړو او په هغه باندې روان شوي نو تاسو باندې گمراه کیږئ. کتاب الله وسنت رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا الله پاک کتاب او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت. کل حزب بما لديهم فرحون، الله پاک وای هر یو ډله په هغه دین لديهم چې ردو سره د فرحون خوشالي، یعنی هر سړی خپل ځان ته حق، کافر هغه هم ځان په ناحق نه ګڼي، دغه شانتي ځوان هغه ځان ته هم ناحق نه وای، دغه شان شیعاګان وغیره چې څومره دي دا ټول ځان ته حق پرست. الله پاک فرمای فذرهم فی غمرتهم حتی حین، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمای چې په دو پسې دومره لګه مو چې هر ټیم د دو دا پلاره د راوستو د وجینا ته په دومره سوچ او فکر کې چې خپل ځان ته نقصان رسې دسی مکو، ستا کار هغه صرف رسونه، په دو باندې حکم نافذ کول هغه ستا کار. فذرهم فی غمرتهم، دو پری دردو پدې نشاو گمراهی حتی حین، تر یو وخت پورې، یعنی د مرګ دو بدغه نافرمانی او مستی کوي، خپل ځان ته به حق وای، خو ستا ذمواري هغه ده چې توته د الله پاک احکامات ورسه. نور دغه شانتی پریدا ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین، الله پاک فرمای آیا دو گمان کوي انما نمدهم به من مال و بنین، چې مونږ مدد کو ددو په مال او په زامنو سره، یعنی مونږ زیاتو دو لره مال او زامن. نور دو دا خیال دی چې الله پاک مونږ لا بچی راکای او دغه شانتی دنیاوی وسایل او مالونه زمونږه سیوا دي، سہولیات د دنیا دامون ته مهیا دي. نو د دو خیال سره چې نسارع لهم فی الخيرات، مونږه زر بدل ورکو دو ته فی الخيرات په وجه د نیکو ددو، یعنی ردو دا کارونه ډیر خدي، دو چې دا کم ظلمونه کوي، د بل حقونه اخلي او دغه شانتی په معاشره کې بګړاو پیدا کوي. نو الله پاک فرمای چې ردو خیال داده چې زمون دا عملونه ډیر خدي، ردی په وجه مونږ له زر بدل را کولای کیږي. الله پاک وینا بل لا یشکرون، بلکې دوی نه پوهیږي. حقیقت داده چې کم سړی هغه نافرمانه او ددا مال یا وغیرہ نور شیزونه دته دنیاوی وسعت او فراخی راځي، مراد دار دی خبره نخه او علامه نه ده چې ددنه الله پاک راځي، بلکې دا د لپاره تباہی او نقصان. الله پاک فرمای و املی لهم ان کیدی متین، مونږه مهلت ورکو دوتا، ان کیدی متین، یقینا زما تدبیر هغه ډیر زورور دی، ډیر سخت تدبیر دی، زما قوت والا، دا غینه بیا خلاصیدنه کی.
بل ځای الله پاک فرمایي فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. کله چې دو يرکی الله پاک وای ما يرکی زما ذکر يرکی زما احکامات هغه دو پری دی نافرمانی شروع. فتحنا عليهم ابواب كل شيء. الله پاک وای مونږ ته د هر شي دروازه کولاو، یعنی دنیاوی فراخی د شروع شي. نو د خیال او ګمان وکي چې بس خو الله پاک زمانه راضي دی او د پدې نافرمانی کې خمخ تلاړ شي. الله پاک وای حتی اخذناهم بغتة کلی چې مونږه ونیسو ناڅاپه فاذا هم مبلسون، پس دې بیا نامراده بیا ټوپونه وهي فریادونه کوي. والله پاک وای چې دوی ته به وویلی شي لا تجأروا اليوم انکم منا لا تنصرون. نن ورځې فریادونه مه کوئ، چغې مه وهئ، زمونږ د طرف نه به ستاسو سره مدد نشي کېدی. الله پاک دې د دغه حالت نه مونږه په امان. د دنیا هر حالت چې په انسان باندې راځي نو دا په انسان باندې امتحان، که هغه د تنګۍ حالت ده او که هغه د فراخۍ حالت. الله پاک د خپل بنده امتحان مقصودی په دې کې چې د په دې حالت کې څه چل، د فراخۍ په حالت کې دې څه چل، په د خوشحالي راشي چې د دې خوشحالۍ په حالت کې دې وسکه زما نافرمانی کوي او که زما احکامات پورا کوي. که په دغه حالت کې دې د الله پاک د احکاماتو موافق خپل زندگی تیرای نو الله پاک په بل حالت داسې راولي چې هغه د تنګۍ یا د غم. الله پاک په دغه حالت کې بیا امتحان اخلي چې په دې حالت کې دی وسیجه. ځکه الله پاک چې کله د یو انسان د بچي الله پاک واخلي نو سره د علم چې کله فرشتي دا روح ویسي الله پاک ته تاسو چې ای زما فرشتو تاسو زما د بنده د زړه ټوکړه هغه تاسو دا غنه واغسته. فرشتي وته وی چې الله پاک استا حکم. الله پاک وی زما بنده یو څنګه پری خو په کم حالت کې پری خو هغه سوي هغه الله پاک هغه استا حمد او ثنا وی ای زما فرشتو په دې حالت کې هم زما حمد وی الله پاک بالکل استا حمد او ثنا وی زما فرشتو تاسو گواشي په دې باندې چې ردی په بدله کې مادله په جنت کې یو کور هغه تیار چې هغه ته ویل کېږي بیت الحمد، د شکر کو د د پاره ما تیار او د مغفرت ما و. او چې کله انسان الله پاک چې سکه هغه الله پاک کړی دی چا طاقت نشته چې خدای نه یا تپوس وکي او یا دغه حکم د الله پاک نعوذ بالله بدل. او چې بل انسان داسي چې هغه په دغه ټیم کې چغې او فریاد او سوري شروع کی ناشکری شروع نو هم د سره هغه کار شوی چې کله الله پاک د فرشتو نه تپوس وکي فرشتي وي الله پاک ډیر په بد حالت کې او داسي خبرې کوي نو رد د پاره چې کومه بدله ده یا الله پاک په دې باندې کم نعمتونه تیار کړی داغې نه د محروم شي. هیڅ ومونه په دوانه حالتونو کې د تاغه غم رسي. نو الله پاک فرمایي چې دا خلق دو ګمان کوي ردی خبره چې زمون دا مالی وسعت او فراخي دا زمون د نیکو عملونو په وجبان دي. نو الله پاک وینا بلکې دو پويږي کم چې زمانیک بندگان دي الله پاک وای داغو حالت دا ده ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون. یقینا هاغه کسان
چې دو د خپل رب د یری د وجنه مشفقون یریدون کی والذین هم بآیات ربهم یؤمنون او دو په آیاتونو د رب خپل باندې ایمان لرونکي دي چې د الله پاک کوم احکامات دي هغه پوره دو مني والذین هم بربهم لا یشرکون او دو د خپل رب سره شریک نه جوړي شرک وسره نه والذین هاغه کسان یؤتون ما آتوا وقلوبهم چې ورکای دو هاغه سا آتو چې دوی ورکای قلوبهم زلون ددو وجلتون یرکون کی مور ابی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها فرمائی چې د پیغمبر علیہ السلام نه دی تپوس وکړو چې اے د الله پاک رسول صلی الله علیه وسلم یؤتون ما آتو د دین مراد سره هر هغه سحر هغه عمل ک بدوی او ک نیک نو پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې نه بلکې ردین نیک اعمال مراد خ اعمال د دین مراد چې دغه کسان دو چې کم نیک اعمال کوي مرادو زړونه هغه یریدون په دې وجه چې زمونږ د اعمال به الله پاک تقبل شي او کس صدقه ور کوي خیرات کوي نو په دې باندې دو غرور او تکبر نه کوي ځان لوی نه غني مونږ چې یو منځ وکړو بارات ټول خلک کافر نو الله پاک وایي چې د دغه مؤمنانو صفت داده چې دو چې نیک اعمال کوي د هغه سره سره د زړونو بیا هم د خدای نه یری د سوجن ردی وجن انهم الى ربهم راجعون چې یقینا دو بخپل رب ته راجعون واپس ورګرځي چې خدای ته دو ورګرځي د دو سره بر دې حساب کتاب کیږي دو وایي چې خدای پاک زموږ د اعمال ستا په دربار کې قبول دی مون خدا سے عمل نه دی کړی چې هغه ستا د احکاماتو پورا موافق وي ځکه مونږ ډېر کمزوري خو خدای زموږ د مات ګډ عبادت او د عملونه خدای ته په خپل دربار کې په کرا اعمال سره بدل اولئک یسارعون فی الخيرات الله پاک وای دغه کسان یسارعون فی الخيرات دو تادی کون کی وی پنیکو کې یعنی دو نیک اعمال هغه په ټیم باندې کوي وهم لها سابقون او دو هغه ته مخکې کېدونکي د یو بل نه مخکې کېږي په نیکو کارونو یو خو زمون کارونه دي په مخ کې سب کې ودرېدل دا هم ډېره لویه نیکي ده او د دې په احادیثو کې ډېر لوی اجر او ثواب بیان شوی مونږ دې ته بل مخکې کو په خپل نه مخکې ځکه دا مونږ ته نیکی نه الله پاک وای ولا نکلف نفسا الا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق مونږه په تکلیف کې ناچو یو نفس الا وسعها مگر د هغه د وس او د طاقت موافق یعنی زکات فرض ده نو دا په هر چا فرض ده د چا چې وس او طاقت کیږي د هغه سره دومره مالی په هغه زکات حج فرض ده په هر چا فرض ده د چا چې دومره طاقت کیږي چې د هغه سره لارې خرچه دغه شانته داغه وسایل دا پوری په هغه باندې حج فرض ده که دغه وسره نه په هغه باندې حج فرض ده مونږ الله پاک وای ما فرض کړی دی په ولاړی باندې کله چا طاقت د دې نکیږي نو دې په دې باندې مکلف نه دی پناست که پناست رد طاقت نکیږي دې په اشاره باندې مسکول شي نو الله پاک فرمایي چې مونږه هر نفس پاغه باندې داغه د وس مطابق تکلیف اچولې ولدينا كتاب ينطق بالحق او زمون سره یو کتاب دی ينطق بالحق چې گویا بشي په حق سره یعنی خبري بکای حق خبر
الله پاک فرمایي چې قیامت په ورځ باندې بدل اعمال نامه چې ورکول کیږي د تبوي اقرا کتاب خپل اعمال نامه په خپل باندې ولي کفا بنفسك اليوم عليك حسيبا نن ورځ استاده پار استاده خپل نفس ته په خپل رضان د پاره حساب کوونکې پوره او مخکې دا خبرې د انسان عقل نه تسلیمول ټیک چې دا ایمان تقاضا وا لیکن عقل پاغي کې بیا هم کوتاهی راتله چې د دې دومره انسانانو سره د ذری حساب کتاب څنګه خو چې کله د ساينس دا ترقی دا انسان ولید نو دغه شی عقل تسلیم که یو سړی یو جرم وکي او د ګرځي بهر ملکونو کې شته دا سیستم کله چې د ملک ترازی ایرپورټ ته راورسي خو چې څنګه دا غوته کیدی د توي پتا پسې خودمره جرمانه تا خدا د جرمونه کړی دا د لانجی دا د پرچی پتا پسې اول دا دقیقه بیا بس چې د انسان سره دومره اله چې د یو فرد سیستم د محفوظ کولای شي نو الله پاک خود د ټولو خالق او مالک دی د ټولو نه لوی عالم الله پاک دی چې د الله پاک سره بسنګا الله پاک وای دا انسان په خپل باندې په خپل ځان باندې اقرار وکي ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها اعمال نامه دی کتاب له داسې شوی دی خو نه د ذرینا ذره معمولی غونډه کې غلطي پدې کې پاتې شوی دا او نه د غټي نه غټ ګنا پدې کې پاتې شوی نه معمولی نیکی پدې کې پاتې شوی دا نه غټه نیکی دی خو هر څه محفوظ کړی نو الله پاک فرمای ولدینا کتاب ينطق بالحق او زمون سره یو کتاب ده چې گویا بشي په حق سره وهم لا يظلمون او پدو باندې به هیڅ ظلم نشي الله پاک دې دغه ورځې پردې او عزت زموږ نصیب یا ایها الرسل تشریح دینه مخکې شي اے رسولانو یعنی الله پاک وایي چې مونږه دوته وې کلو خورای من الطیبات د پاکو سيزوننا واعملوا صالحا او عملنا کوینیک انی بما تعملون یقینا زپها غسجتا سوی کوي علیم پوهایما وان هذه او یقینا دادین امتكم امه واحده دین ستاسو یو دین دے وانا ربكم او زرب ستاسو ما فاتقون فالزمان ويريغي فتقطعوا فازدو پریکو امرهم دین خپل بینهم فمن خپل کی زبرا ٹوٹے ٹوٹے کل حزب ہر یوڈلا بما پہغ دین لدیهم چردو سرو فرحون خوشحالیگی فذرهم پس پریددو فی غمرتهم فغفلت ددو کے حتی حین تر یو وقت پوری یعنی د مرگ پوری ایحسبون ایدو گمان کوي انما نمدهم به چی یقینا هاغا چی زیادو منگا دولرا
من مال وبنين د مال او د زامننا نسارع لهم دا زر بدل ورکو دوتا فی الخیرات فوجد نیکو عملن ددو بل لا يشعرون بلکہ دو نپوئیگی ان الذین یقنا هاغ کسان هم من خشیت ربهم چه دو دیر درب خپلنا مشفقون یرکون کیوی والذین او هاغ کسان هم بآیات ربهم چه دو پا آیتونو درب خپل باندی یؤمنون ایمان لری والذین او هاغ کسان هم بربهم چه دو دخپل رب سرا لا یشرکون شرک نکوی والذین او هاغ کسان یؤتون چه دو ورکوی ما هاغسا آتو چه ورکوی وقلوبهم او زلون ددو وجلتن يريدون كوي أنهم إلى ربهم يقنا دوخ بالربتا راجعون واپس كيدون كدي أولئك دغكسان يسارعون في الخيرات تادی کوي پنیکو کارونو کې وهم لها سابقون او دودی ته د یو بل نه مخکې کیږي ولا نکلف نفسا او په تکلیف کې نه چو مونږه هیڅ یو نفس الا وسعها مگر په مقدار د طاقت د هغه ولدينا او زمون سرا كتاب يو كتاب ده ينطق بالحق چه گویا بشی پا حق سرا يعني حق خبری بکی وهم لا يظلمون او پدو باندی بظلم نشکی ده